شم په ما به څوک آخر یې د هغه مینه پال نه پوهېږم 10 که 15 مرمۍ یې وویشتل پر د سر او پر غاړه 4 ناځوانان ښه دی د جمعې لمانځه ته ولاړې 10 دقیقې اسیب خانه تېر نه سو ما خټکی ماتول چې رښتیا سي په هغه لګیا وم ما ته د امنیت ملي اپراتیفي معاون زنګ ووهلې عمومي ول جوړې ما له ول چیرې یاست چې دا ما ته ول چیرې یاست زه پوه سوم چې خبره ده دی داسې پوښتنه ما چې ولې ول زما سره یو دوه درې نور حکومتي چارواکي هم ناست ول پام چې تاسو ونه وځئ چې پلان نه وي مینه پال یې وویشتل درڅخه صحیح دی نور زه په ځان نه یم پوه سوی انډیواله چې څنګه بالا مې ټلیفون قطع کوي د ده خبرو ته هم غوږ نه دی ویلی چې مه وځئ څنګه ونه وځو سړی انډیوال دی جاوید فیصل بل من وایي څه کیسه مال مینه پال یې وویشتې بالا موږ په ځان نه یو پوه سوی چې راووتلو موږ بیا د خدای مدني فعالان دا د جمعې په ورځ موږ بیا موټروانان موټران رخصتول دا د مینه پال اصول و هغه ول چې ورور نو جمعې په ورځ موټروان ولې ساتي موټر ولې ساتي پرېږده موږ به په ټکسیو کې تلو با وجود دې چې باډیګارډان و هر یو سره زه د مرمي یو دوه زه د مرمي و چې راوتل یو پیره موټر نسته چې مینه پال پورې ځان ورسو دا ګرد حکومتي یاران ناست دي باډیګارډان سته موټر نسته یو موټر مو ټکسي پیدا کړي موږ په دې کوڅه کې وګرځه په کوڅه کې وګرځه خلاصه مینه پال مو پیدا کړي په وینو لړلې وروره دا چې په موږ هغه حالت څنګه تېر سو صحیح دی اوس که زه دغه طالب سره دا قصه مې په چی شي وکړي زه که دغه طالب سره جوړ سم نصیب خانه صحیح دی د مینه پال میرمن چې زموږ خور کېږي د مینه پال اولادونه د مینه پال ورونه چې زه ورسره لیدم چې زموږ څونه کلک ملګري وه دغو ته به زه په کومو سترګو ګورم کېده کتلی سم ورته بل ځوان درته وښیم آصف توخې صحیح دی د زابل و دونه یو نر یعنې په ځوانانو کې زه خپله هم شکر شه ځوان یم د ده ځواني ما ته خوند راکول او د ده ځواني د ده اخلاق دغونه یو ښایسته اخلاق یې درلوده وروره دا سړی بیکاره سو زابل کې هلته جنجال وکړي خو بیکاره سو د یاران چې بیا داسې وخت کې کېدل بیا ما د ټولو امنیتي یاران سره انډیوالي بیا ما ته راتلل چې ما ته راغله ول وروره د ده پلار ګوره ډاکټر عبدالله ډېر نږدې انډیوال و وکیل و صحیح دی توخې صاحب وکیل و ما ته ویل وایي زه یو سړی منصب یم ول دا چې زه خپل پلار بیا یم واسطه کوم ما ته ډېر شرم دی ول دا مې نفس دا دریشي و د ډګروالي نه مني ته مې ول خپلې انډیوالې ته د وزیر صاحب سره خبره وکړه ول زه بیخي بې وظیفې ستړی سوی یم او بل وایي امکانات نه لرم طالب مې وژني په کابل کې او دا دغسې وه ما ورته ویل چې صحیح زه ورغلم د اندرابي صاحب وزیر و ما ورته ویل چې دغه ځوان دی بیکاره دی ما له زه غواړم چې دا بس پر کار سي چې هر څنګه کېږي هغه ورته ویل چې ورور د خپل ډېر جنګي سړی دی دا څنګه بیکاره دی وزارت دومره غټ و نو خو وزیر په هر قمندان او هر چی نه خبرېدل ورور ډېر غټ دی ول بس پر کار بګو میاشت تېر نه سو سړی پر کار سو ورور سړی مو واستول پکتیا و که پکتیکا آمر د امنیت صحیح دی نو زنګ راغی د ملګرو پورته مې کوي وایي اسلامزی صاحب خبر سوی مال چې په چی شي ول اسیب کوی شهید څنګه یې مال شهید کوي ول قطار تللي وه زموږ څخه اول 2 ټانګان وویشتل نور قطار نه مخته کېدی ځکه 2 ټانګان یې ویشتلي وه روحیه ضعیفه وه ول اسیب ویل چې زه خپله ټانګ چلوم بس ول دی مخته آصف ویل وبخښئ آصف خپله په ټانګ کې کیني مخته کېږي بیا د پرده باندې د RPG د SPG 9 2 ټکان کېږي وروره دی په شهادت رسېږي موږ چې ورغلو ته باور وکړه ما د تندی یې ښکلول اول ځل لپاره ما د یو چا تندی ښکل کړي د مړي ده نه داسې سړه پړه وانډیواله یعنې هغه حالت چې په ما څه تېر سو شه اوس نو موږ چې دغه طالبان سره انډیوالي وکړو صحیح دی زه به خپل هغه د ماما د ښځې ځواب څه وایم زه به د مینه پال د ماشومانو ځواب څه هېڅ د دوی ځواب نه زه به خپل وجدان د څه وایم نصیب خان تا دونه لوی بریتونه پرېښي دي بې شرفه ولاړې معامله دې وکړي دې لپاره چې بیرته یا په حکومت کې یا یو امتیاز درکړي یا وروره لږ ویو واخلي چې په هر دلیل وي زه دا وایم څوک چې طالب سته موږ تاسې مخالف یو موږ تاسې دښمني کوو موږ تاسو د دغه مفکورې څخه باید نجات پیدا کړو ملا افراطیت اکستریمیزم دا د افغانان سره دا بس دی نور نه موږ د دین ټیکهداري اخیستې وروره نه د ډاکټر نجیب خبره د جنت دروازه د افغانستان ته تللې ورسې په پاکستان کې جهاد وکړي بیخي جهاد مو روا دی کفري قانون دی کفري قصه ده کفري وطن دی څومره چې ځان وژني چې هر څه کوي ورته دلته نور موږ په افغانستان کې نه جهادي ډلې غواړو نه طالب غواړو او دا ټول داسې دی اسیب خانه دا یو د بل ادامه ده شه دا طالبان خلک وایي خدایي پیدا نه سو سړی دا خو مجاهدین ول صحیح دی د دغه ملا عمر یو ملګري دی په مجاهدینو کې دی او په قندهار کې زما کلک انډیوال و حاجي صاحب غلالی دستګیري هلته وکیل هم و ډېر درون او سنګین سړی دی زما د ډېر وخته ملګری دغه سړی قصه کول دی هم په پنجوایي کې و ول زما هم اتاق و اتاق نو داسې دی پوسته د پوستې مشر وم د ملا عمر ول زموږ څخه یو څه اخواته اتاق و نو ول سهار زه لمانځه ته پورته سوم ګورم ول سپین بیرغ ځړېږي د سپین بیرغ ول موږ نه پېژندل ځکه د نور احزاب و حرکت و د فلاني و جمعیت و حزب اسلامي و د قندهار ویشلي وسره ول ما انډیوالانو ته وویل چې دا سپین بیرغ دوی څنګه پورته کړي دا تسلیمي کیسه ده څنګه موضوع ده ول سر مو نه په خلاصېدل دوی وایي چې هلته ولاړو بیا یې معلومات ورسره وکړي
ول ملا عمر وویل چې بس موږ نوی تحریک شروع کړی دی. هلته پاکستان ته تللي وو 14,000 سلاوي په اول سر کې 14,000 سلاوي هلته ورکړي وو. او هغه تعداد هم د ماته قصه وکړي چې دونه کلشینکوف اوس ما اوس ایر دی چې درته دروغجن نسم. نو دغه طالب خو مخکې د دې ملا عمر ول مجاهد و. صحیح دی؟ اوس دغه خلک چې داعشیان سوي دی تاسو دغه ورسي بیکګراوند مطالعه کې دا طالبان ول. عینا لکه د الجولاني وروره په سوریه کې صحیح دی. د طالبان خو ډېر ورته خوشحاله و احمقان خو هغه د هغه راغله ځکه طالبان خو دلته ورته خوشحاله و چې د ملا هیبت الله نوم به په خطبه کې واخلي د جمعې. هغه ورته ویل چې غلی نوم نسته خدای مو خوار که په هغه کار چې تاسو کوئ موږ دونه احمقان نه یو. شه دا الجولاني انډیوال القاعده و صحیح دی. دغه وروسته ولاړې د ایشي سو دغه وروسته دا تحلیل شام یې جوړ کړي دغه وروسته رالي دا د یو هېواد ولسمشر سو. ولې پوهېږئ د یو نه تر 15 کاله د امریکایانو په بند کې تېر کړي. زه نه پوهېږم چې د امریکایانو بند صحیح لاسلي هر طالب چې هلته ورسي هر مجاهد چې هلته ورسي هر تروریست چې هلته ورسي بېرته راسي ورور هغه دونه نومو وکړي چې بس حکومتونه ونیسي. دا ګرده دغه کیسه ده. دا ګرده یوه سلسله ده وروره. یو شی افغانانو باندې باید سر خلاص کړي. زه دا شیان په امریکا کې وایم ماته ډېر تاوان هم کړی دی. یو څو ورځې مخکې هم د CIA یو ماموره ده شاید ته یې پېژنې هغه ښځه ادمز سارا ادمز هغه ماته ولیکل نو ته دلته چیش کې چې دلته ناستې ورسه خپل وطن ته دې ورسه. بیا ماته ډېری سپینان اختارونه راکړي چې کور یې پیدا کړو ادرس او زما داسې هم پیدا کړي وو خو هغه هم دغه چلوالي کسانو ورکړي چې دی په دغه ځای کې اوسېږي داسې. ما ورته وویل چې زموږ سترګې د طالبان څخه نه سوځېدل هغه خلک ستاسو سترګې نه سوځي. زه دلیم دا خبرې کوم او دا خبرې ما د ډېر جنجال پېښېږي ما څخه یعنې زه په دې پوهېږم. ولې سړی باید حقیقت ووایي چې په هر ځای کې دغه مبارزه وار آن تیرر چې دوی ورته ویل چې د تروریزم په مقابل کې مبارزه د امریکایانو او د غربیانو دا کاملا مطلقا دروغ ده. دا نسته وروره. there is no war on terror. هیڅ شی نسته چې ته مطالعه کې څونه ډیپ چیزې دونه پوهېږي چې ولا دا خو ګرد همدغه خلک ول. ګوره د اسامه بن لادن صحیح دی کورنۍ د بوش له کورنۍ سره تجارت کول. اوس که زه دلته د اسامه بن لادن نوم واخلم په امریکا کې FBI به راسي ومې تړي صحیح دی. خو بوش صحیح څوک پوښتنه نه کړي چې انډیواله ته خو د سره تجارت کول د سینیر بوش دا څنګه کیسه ول. په دغه شیانو باید موږ نور ونه غولیږو صحیح دی. نه ترهګر سته د دوی کوم ترهګر چې دوی ورته وایي نه د ترهګرو پر ضد مبارزه ده کوای 20 کاله دې وروره موږ د طالبان سره وجنګولو 100,000 ځوانان دې زما شهیدان کړل وطن زما کورونه دې بمبار کړل صحیح دی ښځې او ماشومان یعنې په موږ کې هم ډېر ملکیان امریکایانو ووژل دا باید پر دې سترګه پټه نه کړو. زه حتی هغه وخت ګوره سیب خانه دوی ماته وایي زه په حکومت کې وم زه په ار کې وم په فوق بستې مې کار کولو. فوق په دې وایم چې سیاسي بستې وروره صحیح دی. او زه په یو بخش کې د سیاسي بخش مسئول وم د یو ډېر مهم بخش چې رئیس جمهور سره مستقیم کار کول صحیح دی. یو له ولایتونو کې ملي اردو بمبار کړي وو او په هغه ځای کې ملکیان وژل سوي وو شهیدان سوي وو. ما لیکنه پسې وکړئ صحیح دی. دا مینهپال دی خدای وبخښي رالی زه او مینهپال همکارانو سره ما ته رالی ول وهلکه ماله ول حاجي اسد درته ډېر غوسه دی موږ د اسدالله خالد حاجي اسد وایي. ما ورته ویل چې ولې وایي دی وایي چې دی په ار کې ناست دی او دی زما غندنه کوي د بمبار غندنه کوي. ما ورته ویل چې وسړی سبا ته خو دا چوکۍ نه دا ولس خو به درته وایي چې شه په هغه ورځ چې زه تاسو وژلم ولې دې غږ نه وتل. او هغه توییټ نصیب خانه اوس هم زما په ټویټر کې شته. تاسو هغه دقیق تاریخ وګورئ چې زه په حکومت کې وم په دغه تاریخ کې ما د بمبارۍ خلاف لیکنه کړې ده. زه بله جالبه درته وکړم نصیب خانه زه چې کله قندار ته ولاړم دا قصه ما تر اوسه نه ده کړې. زه چې کله قندار ته ولاړم قندار له جنګ نه رالم د اول ځل لپاره امریکایانو زما سره تماس ونیول د اول ځل لپاره یعنې ما په دغونه وخت کې هېڅ امریکایي ما سره تماس نه دی نیولی. نو دا دوه امریکایان ول چې نظامي اتشه او معاون وه. نظامي اتشه یې سپین پوستې وه او معاون یې تور پوستې وه. ما ته یې میسج وکړي ول مستر ستانکزی موږ غواړو چې در سره وګورو او که ته سفارت ته راسې. ما ورته ویل د چیش لپاره ول ځکه ته قندار کې وې دا 21 ورځې موږ غواړو چې د جنګ په اړه پوه سو. ما په مسخره ورته ویل ما تاسو په ټول شیانو له موږ ښه پوه یاست نو زه به څه درته ووایم ول که وګورو ښه دی. ما ورته ویل صحیح دی. ما ورته ویل چې زه یو شرط باندې درته راځم ول ما له څنګه پروتوکول چې ما د په خپل وزارت کې راکړي زه په هغه پروتوکول راځم ځکه زه ما مخکې اورېدلو چې سفارت ته ځئ زه سفارت ته نه وتلم کمربند در باندې باسي او تفنګچه اخلي بورډ دا کیسې وه ډېر لوی کسانو څه ایستلې وه. ما ته ولیکل ول نو پرابلم ته باور وکړه نصیب خانه زه ولاړم ما خو پرېږده چې تلاشینه یاور مې راسره و او یو تاجک هلک دی اوس بدبختانه په ایران کې دی. موږ چې دغه څنګه قراولو څخه دننه کېدلو د امریکې په سفارت کې نه د یاور مې لږ وارخطا سو ول رئیس به مې تفنګچې ما تسلیم کنم یا نکنم. هغه وایي چې سړی امریکې سفارت لاړو تفنګ ما سره خو تفنګچه وه د یاور سره مې هم تفنګچه وه. ما ورته ویل مال بیادر یا که د وزارت ما همراه سلام یم هم د سفارت شم سلام یم ته باور وکړه پروتوکول یم دغه راکړي زه سلا سره سفارت ته ننوتلی یم یاور سره مې هم سلا وه
ځکه ما ورته ویل دا شی داسې دی که خدای نخواسته یو افغان نه په غرور د خارجي سره مخ ته ولاړ سي هغه دې دغونه دروند اخلي که خدای نخواسته وبخښي دا کلمه کاروم سپیتانه وکړي هغه دې داسې استعمالي لکه سپی دا اوس چې دغه خلک استفاده کوي څه دی خو خلاصه زه کېناستم هلته ما ته وویل چې شه قندار کې موږ د قندار په اړه بحث وکړئ ما ورته وویل چې تاسو هلته کومک نه راسره کوئ وایي چیش کومک ما ورته وویل چې موږ کوردینات درکړل او دغسې مو وکړي تقریبا د طالبانو 300 موټرونه 300 موټرسایکل دا ګرده را روان وو زموږ د ولسوالي قمندان دا ګرده کوردینات یې واخیستل موږ ته یې راکړل چې دا امریکایانو ته ورکړي چې بمبار یې کوي دا ګرده قطار را روان دي ښار ته ننوځي وروسته دا تقسیمیږي د دوی بیا پیدا کول موږ ته په جنګ کې سختېږي کور په کور موږ امریکایانو ته وویل امریکایانو وویل چې نه دا خو د سولې مذاکرات روان دي او تر هغه وخته موږ پر دوی باندې ټکان نسو کولی څو چې دوی پر تاسو حمله ونه کړي موږ ورته وویل چې و د خدای بندګانو دا خو 300 موټره دي 1500 موټرسایکله دي نور کیسې دي دا خو سل ځایه تقسیمیږي د هر یو کوردینات خو بیا دا کوچنی کوچنی ګروپ کېږي 15 کسه 10 کسه 15 کسه دا خو بیا زما پلار هم نشي رقیبول ولنی وو دا ما ورته ویل قندار کې خدای سره روانه ده انډیواله نو دوی د دې سوال په اساس ما ته وویل تاسو د امریکایانو په اړه څه فکر کوئ افغانان ما ورته ویل که دروغ نه درته ووایم موږ دا فکر کوو چې دریم مال په دغه نمبر کې سره غلط یم مال افغانان دا فکر کوي چې یا دریم یا څلورم ردیف کې تاسو مو دشمنان یاست وات شاکس ول وات ما چې او ول موږ ته تر اوسه دا خبرې چا نه ده کړې مشخصا ول چې د حکومت یو مقام مال دا دې زه درته کوم ول آیا دا فکر په امنیتي سکتور کې مشتون لري مالګه په امنیتي سکتور کې دا شتون ونه لري چې دشمنان مو یاست خو دا فکر وشتون نه لري چې دوستان مو یاست ځکه موږ تاسو اعمال ګورو ولې مو دشمنان ګڼئ ځکه چې موږ کفار یو ما ورته ویل چې نه دا د کفر د اسلام خبره نه ده ول څه شي دی ما له تاسو پوهېږئ ما تاسو ته ویل چې دریم یا څلورم دشمنان مو تاسو یاست اول او دویم دشمنان زموږ څوک دي ول څوک دي ما اول دشمن پاکستان دي چې اسلامي کنټري ده اول شه دویم دشمن مال ایران دي چې هغه اسلامي کنټري ځان ته وایي صحیح دی ما له اسلام بحث نه دي ما زموږ تر ټولو ښه دوستان هند دی چې هندوان دي بیا مې د ډاکټر ناکومارا مثال ورکړي مال دغه ډاکټر کفر ووژل سو بستا وطن پر وشړل نو ول څه خبره ده مال ستاسو پالیسي خبره ده the way you approach زموږ کورونه مو بمبار کړل زموږ اساساتو ته مو توهین وکړي زموږ حکومت مو سایډ لاین کړي طالبانو ته مو سټیج ورکړي دا د ګټو خبره ده دا د کفر او دا د اسلام خبره نه ده اوس اسیب خانه ته راته ووایه ما چې وروسته ملګرو ته کیسه وکړي ما ته ویل وایي ډېر بد دی وکړي دا خبره دې وکړي ما ولې والله خو جنجال درته جمال جوړ دی چې خو همدغه حقیقت خبره ده یعنی تر دغه حده پورې وروره کله چې د وطن دوستي خبره سي موږ د امریکایي په مقابل کې ورته درېدلي یو موږ د طالب په مقابل کې ورته درېدلي یو او اوس هم دلې ګوري تاسو وګورئ دا خبرې چې زه په ټویټر کې کوم دا ډېر افغانان نسي کولی ما ته بله ورځ د اروپا څخه خلکو زنګونه ول او حتی د ډاکټر صاحب نجیب لور زنګ راته وویل ما ته ویل چې 300 وروره مالا خورې ول جوړې مال وویل دا خبرې دي ډېر داسې خطرناکې دي مال وویل اسناد دې اخیستي دي مال ګوره زما 3 کاله کېږي اشپزان اسناد واخیستل څه دي زما یې تر ننه کیس هم نه دي قبول کړی 3 کاله زموږ اشپزان اسناد واخیستل او ولې نه قبلي هغه خو پوهېږي دا جنجالي سړی دی دغه خبرې کوي او نه دوی هم په هر کم چې کوشش کوي چې یو څه مو وځوروي ولې چې کله د افغانستان د ګټو بحث راسي اسیب خانه